بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپله معنا ښکاره او روښانه بیانوي. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یقینا مونږ دا قرآن په عربي ژبه کې نازل کړی دی تر څو چې تاسو عرب په هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم مونږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډېر ښه اصول سره پیښې او حقایق درته بیانوو کنه نو دې نه مخکې خو ته د دې شیانو نه بیخي بې خبره وې. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت کیسه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار یعقوب علیه السلام ته وویل ابا جانا ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. په جواب کې د هغه پلار وویل بچې د دې خوب ذکر خپل رونو ته ونه کې داسې نه چې ستا رونه تا ته څه نقصان ورسوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او هم داسې وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب به تا د خپل کار دپاره مقرر کي او تا ته به د خوبونو تعبیر یعنی د خوبونو معنا در زده کي او پتا او د یعقوب علیه السلام په ټبر باندې به خپل نعمت په هم هغه شان پوره کي لکه څنګه چې د دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوهې او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا دی چې د یوسف علیه السلام او د هغه رونو په کیسه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق لټونکو دپاره لوی نښې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا
لفي ضلال مبين. دا کیسه داسې بیانېږي چې د هغه رونو په خپلو منځ کې سره وویل چې دا یوسف او د هغه رور دواړه زموږ پلار ته د موږ ټولو نه زیات ګران دي، په داسې حال کې چې موږ یوه پوره طاقتوره ډله یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي په غلطه دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زه یوسف وجنه یا هغه چرته نامعلومه ځای کې وغورځوئ تر څو چې د ستاسو د پلار پام یوازې ستاسو طرف ته راواوړي. دا کار کولو نه وروستو تاسو بیرته نیکان شئ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. پدې سره د هغو نه یو ویل یوسف مه وجنئ، بیا که څه کوئ نو هغه چرته وړونکو یې کې وغورځوئ نو چرته راتلونکې تلونکې کاروان به یې راوباسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغه دې تړون نه وروستو خپل پلار ته ورغلل، وی ویل پلار جانا آخر څه خبره ده چې ته د یوسف علیه السلام په باب په مونږ باندې اعتبار نه کوې، په داسې حال کې چې مونږ خو د هغه ریښتینی خیر خوا یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه مونږ سره ولیږه، څه میوه دانه به وخوري او لوبې به وکړي، مونږ د هغه د حفاظت ذمې دار یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار ویل ستاسو د هغه بول خو ماته سخت تکلیف رسي او زه ویریږم چې چرته لیوی ونه خوري او تاسو به ترې غفلت کیئ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغو جواب کې وویل چې زمونږ په موجودګۍ کې به یې لیوه وخوري، په داسې حال کې چې مونږ یوه طاقتوره ډله یو نو بیا خو به مونږ ډېر بېکاره یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دغه سه کله چې هغه ځان سره بوتلو او ټولو خپلو منځ کې اراده وکړه چې هغه به یو غیر آباد د جوور کوی په بیخ کې وغورځو، نو مونږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دې ته دغه حرکت ور یاد کې دی د خپل کار د نتیجې نه بې خبره دي. وجاءوا أباهم غشاء يبكون. او ماښام هغوی ټول په ژړا خپل پلار ته راغلل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وی ویل پلار جانا مونږ په خپلو منځ کې مشغول وو او یوسف هم د خپلو اسبابونو سره پریښی وو او په دې وخت کې لیوه راغی او هغه یې وخوړو ته به زمونږ په خبره باور نه کړې که مونږ رښتینې هم وو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغه د یوسف کمیز د دروغو په وینه لړلی د ځان سره راوړی و. د دې په اورېدو د هغو پلار وویل نه بلکې تاسو د ځان نه دا خبره جوړه کړې ده. ښه نو صبر به وکم او په ښه شان به یې وکم. کومه خبره چې تاسو جوړه کړې ده په هغې باندې د هم هغه الله نه مدد غوښتی شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اخوا یوه قافله راغله او هغه خپل سکه یعنی بهشتي اوبو راوړو دپاره ولیږلو. سکه چې په کوهي کې ډول غورځولو نو د یوسف په لیدو یې نارې کړې چې مبارک دې وي دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګڼلو او پټې کو په داسې حال کې چې څه چې هغې کول نو الله تعالی ته خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. په آخر کې هغه په لږه غونتې بیه 100 درهمو په بدل کې خرڅ کړو او هغې د هغه په بیه په باره کې دومره زیات هیلهمند نه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د مصر کم سړي چې هغه واخستو هغه خپلې مېرمنې ته وویل چې دی په ډېر عزت او احترام سره وساته. لرې نه ده چې دی مونږ دپاره ګټور ثابت شي یا دی مونږ په خپل زوی ولی ونیسو. په دې طریقه مونږ یوسف دپاره په هغه ځمکه کې یعنی د مصر په ځمکه کې د هغه قدم ټینګ کو یعنی یو خو د اوسېدو ځای ورکړو او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر زده کولو انتظام وکړو. الله تعالی خپل کار باندې غالبه دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسېدو نو مونږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورکو. په همدې طریقه مونږ نیکانو ته مکافات ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. د کمی خزی په کور کې چې هغه وو هغې د یوسف توجه خپل ځان ته په کولو لاس پورې کو چې هغه د خپل نفس حفاظت پرېږدي او یوه ورځ دروازې بند کړې. وی ویل چې راشه. یوسف علیه السلام وویل پناه په الله زما رب خو ماته ښه منزلت را کړی دی او زه دا کار وکم
داسې بے انصافه خلق هیڅ کله نه کامیابیږي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغه ښځه د یوسف خواته مخکې شوه او یوسف به هم د هغې طرف ته ورمخکې شوی وی که د خپل رب دلیل یې نه وی لیدلی. داسې وشو تر څو چې موږ د هغه نه بدي او بې حیایي لرې کو. په حقیقت کې هغه زموږ د غوره کړی شوو بندګانو نه و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. آخر کې یوسف او هغې دواړو وړاندې رستو دروازې طرف ته منډه کړل او هغې د شا د خوا د یوسف کمیس په راښکلو وشلولو. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ولیدو. د هغه په لیدو ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري. د نه سوا بلی څه سزا کیدی شي چې قید کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف وویل دې ښځې خو زه خویولم یعنی زه یې په بدکارۍ مجبورولم او هم د دې ښځې د ټبر نه یو سړي ګواهي وکړه که د یوسف کمیز د مخې نه شلیدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که د هغه کمیس د شا د طرفه شلیدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتینی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیز د شا د طرفه شلیدلی دی نو وی ویل دا ستاسو د ښځو مکر دی په رښتیا چې ستاسو چالونه د حد نه زیات دي. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسفه اوس د دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه توبه وباسه هم دا ته په اصل کې ګناهګاره یې. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شعفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار ښځو په خپلو کې آوازه ګډه کړه چې د عزیز ښځه په خپل زلمي غلام پسې شوې ده مینې ناقراره کړې ده زموږ په نږدې خو هغه په ښکاره طریقه غلط کار کوي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هغه چې د هغو دا د مکر ډکې خبرې واورېدې نو هغې راوغوښتې او د هغو دپاره تکیه کولو یو مجلس برابر کو او په مېلمستیا کې د هرې یوې په وړاندې یوه چاړه کېښوده. بیا په هم هغه وخت کې چې کله هغې میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته آواز وکړو چې د هغو مخې ته راشه. کله چې د هغو ښځو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حقیبه کې پاتې شوې او خپل لاسونه یې پرې کړل او بې اختیاره یې وویل پاک دی الله، دا سړی خو بشر نه دی، دی خو یقینا چرته لویه فرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. د عزیز ښځې وویل وګورئ دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسو په ما پورې خبرې کولې. بېشکه چې ما غوښته چې زه د ده نه خپل خواهش پوره کړم خو دی پاک بچ شو. که دی زما وینا ونه مني نو یقینا دی به قید کړی شي او بېشکه دی به ډېر ذلیل کړی شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف وویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ماته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا ښځې مانه غواړي او که ته د دې مکر د مانه لرې نه کې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په نادانو کې به شامل شم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبوله کړه او د هغو ښځو چلونه یې ترې دفع کړل. بېشکه هم هغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا هغو ته دا فکر ورغی چې یوې مودې دپاره هغه قید کي په داسې حال کې چې هغې د هغه د پاک لمنې او په خپله د خپلو ښځو د ناولو چلن ښکاره نښې لیدلې وې. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بندی خانه ته دوه نور غلامان هم د هغه سره ننوتل. یوه ورځ د هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګور د شرابو دپاره نه چوړي کوم. بل وویل ما ولیدل چې ما په سر باندې ډوډۍ ایښې دي او مارغانې خوري. دواړو وویل موږ ته د دې خوب تعبیر وښایه موږ وینو چې ته د ښه خوبیانو مالک یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف وویل دلته چې کم خوراک تاسو ته درکړی کیږي دا هغه د راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وښایم. دا علم د هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ته راکړی دی. حقیقت دا دی چې ما د هغو خلکو مذهب پرېښی دی چې په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي او د آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. د خپلو پلار نیکونو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په دین قایم یم. زمونږ دا کار نه دی چې دا الله سره څوک شریک کو. په حقیقت کې دا په مونږ او په ټولو انسانانو باندې دا الله فضل دی چې هغه مونږ د خپل ځان نه سوا دا بل چا غلامان نه یو ګرځولي، خو زیاتره خلق شکر نو باسی. یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے زما د زندان ملګرو، تاسو په خپل فکر وکئ چې ډیر بیلا بیل معبودان خدي یا هغه یو الله چې په ټولو باندې برلاسه دی. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د هغه خدای نه سوا چې تاسو د چا بندگی کوئ هغې خو د دې نه سوا نور څه نه دي. هغه ټول یو څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلارانو نیکونو ایښي دي. الله د هغه دپاره څه سند نه دی نازل کړی. د فرمان روای قدرت د الله نه سوا د بل هیڅ چا دپاره نشته. د هغه حکم دی چې پخپله د هغه نه سوا تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوئ. هم دا د ژوند سمانې غلاره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اے د زندان ملګرو، ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل باچا یعنی د مصر باچا ته به په شراب څکلو مقرر شي. پاتې شو دویم، نو هغه به په دار ځوړند کړی شي او مارغان به یې سر په ټونګو ټونګو وخوري. د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله نو د دې کار فیصله شوې ده. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا د هغو نه چې د چا په پاپ دا ګمان و چې هغه به خوشی کړی شي
هغه ته یوسف وویل چې خپل باچا ته زما ذکر وکړه خو شیطان هغه په داسې غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل باچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یو ورځ باچا وویل چې ما په خوب کې لیدلې دي چې 7 سربې غواګانې دي او 7 کمزورې غواګانې خوري د غلې 7 شنه وږي دي او نور 7 اوچ دي. اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایئ که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغه وویل دا خو ګډوډ خوبونه دي موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. د هغو 2 تنه بندیانو نه چې یو تن د زندان نه رها شو او هغه ته یوې اوږدې مودې وروستو اوس خبره را یاده شوه. هغه وویل زه تاسو صاحبانو ته د دې خوب معنی درښایم. ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هغه ورغه وی ویل اے یوسفه اے سره تر پایا ریختینیا ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې 7 سربې غواګانې دي او 7 کمزورې غواګانې خوري 7 شنه وږي دي او 7 وچ ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ورستون شم چې هغوی پې پوه شي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف جواب ورکو تر 7 کالو پورې به تاسو لګاتار په خپل عادت فصل وکړئ. په دې دوران کې چې تاسو کم فصلونه لاو کړل د هغو نه به صرف لږ غونتې برخه چې تاسو د خوراک دپاره راوباسئ او نور به خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. بیا به 7 کاله ډیر سخت کات راشي. په هغه زمانه کې به هغه ټوله غله وخوړل شي چې تاسو به یې د هغه وخت دپاره راغونډه کوئ سوا د هغه لږ شانتې نه چې د تخم دپاره ایثار کړئ. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. د هغه نه وروستو به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به په هغو باندې ډیر بارانونه ورول شي او هغوی به د انګورو او د نورو دانو شیره نه جوړیږي. وقال الملك ائتوني به
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا ویل یوسف مال راولی او کله چې قاصد یوسف لورغه نو هغه ویل چې خپل باچا لا بیرته ورشه او د هغه نه تپوسو کا چې د هغو خزو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو زما رب د هغو د مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما حطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا د هغو خزو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو په هغه وخت کې څه حال و چې تاسو د یوسف نه د نفس طلب کړی و. ټولو په یو آواز کې وویل پاک دی الله مونږ خو په هغه کې څه بدي یو بسرې قدرې هم ونه موندله. د عزیز ښځې وویل او حق څرګند شوی دی هغه خو هم دا زه ومه چې د هغه د مینې حاصلولو کوشش مې کړی و بېشکه چې هغه بیخي رښتینی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف علیہ السلام ویل د دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې پوه شي چې ما په شیشه هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک خیانت کوي الله تعالی د هغو چالونه د بدۍ په لاره نه سموي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس ښه نه وایم بېشکه نفس خو په بدۍ باندې امر کوونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بېشکه زما رب ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. باچا ویل هغه مال راولی تر څو چې زه هغه خپل خاص کارونو د پاره مقرر کم. کله چې یوسف د هغه سره خبرې وکړې نو هغه ویل اوس ته زما په وړاندې قدر او عزت لري او نن نه ته زمونږ په وړاندې یو عزتدار او امانتدار یې. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف ویل د ملک خزانې ماته وسپاره زه حفاظت کوونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. په دې طریقه مونږ په هغه ملک کې د یوسف علیه السلام د پاره د حاکمیت لاره هواره کړه. د هغه خوښه وه چې په هغه ملک کې چې چېرته یې خوښه وه ځان له ځای جوړ کړي. مونږ خپل رحمت چاته چې خوښه شي ور په برخه کوو او مونږ د نیکو کارو اجر نه ضایع کوو. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یقینا د آخرت اجر د هغو کسانو د پاره ډیر ښه دی چې ایمان راوړي او د خدای په ویره کار وکړي. وجاء
إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف علیہ السلام رونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شو، نو هغه یې وپېژندل خو هغه ونه پېژندو. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. او بیا کله چې هغه د هغو اسباب تیار کو، نو د تلو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرنی رور مال راولئ، نو ګورئ زه په څه شان پیمانه ډکاړه وم او څنګه ښه کوربه یم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسو هغه رانولئ نو ما سره ستاسو دپاره څه غله نشته، بلکې تاسو ماته نږدې هم رانشئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغه وویل چې مونږ به کوشش وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او مونږ به دا کار هرومرو وکړو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه دی چې د غلې په بدل کې کم مال درکړی دی هغه په پټه د دې په بورو کې کېدی. دا کار یوسف په دې وجه وکړو چې هغوی به کورونو ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپېژني او ډېره ممکنه ده چې دی بیرته واپس راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. او کله چې هغې خپل پلار له ورغلل وی ویل پلاره د راتلو په وخت کې مونږ ته یې غله رانه کړه، نو ته مونږ سره زمونږ ورور ولېږه تر څو چې مونږ غله راوړو او د ده حفاظت زمونږ په غاړه دی. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. د هغو پلار یعنی یعقوب علیه السلام جواب ورکو آیا زه په تاسو باندې د ده په باب هم هغسې اعتبار وکړم لکه چې د دې نه مخکې مې د ده د رور په باب در باندې کړی و. الله ډېر ښه ساتونکی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بغير ذلك كيل يسير. او بیا کله چې هغه اسباب پرانستو نو ویلیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړی شوی دی. دای چې ولیدل هغو ویل پلاره نور مونږ څه غواړو، ګوره دا زمونږ مال بیرته راکړی شوی دی، نو اوس به مونږ لاړ شو او د خپلې کورنۍ دپاره به غله راوړو، د خپل رور حفاظت به هم وکړو او د یو اخبار به هم نور زیات راوړو او دومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن
أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیہ السلام ویل زبه هیڅ کله هغه دستاسو سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسو د الله په نوم ما سره لوظونه کوئ چې دی به هرومرو ماله واپس راولی سوا د دې چې تاسو گرفتار کړی شئ. کله چې هغو ورسره کلک لوظ وکړو نو هغه وویل ګورئ چې زموږ په دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. او بیا یعقوب علیہ السلام ویل زما زامنو د مصر پای تخت په یو دروازه مننوځئ بلکې په بیلو بیلو دروازو ورشئ او زه د الله د طرفه په تاسو د څه شي راتلو نه نشم منې کولی او د الله د حکم نه سوا بل د هیچ چا حکم نه چلیږي په هم هغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي په هم هغه دی وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او هم دغسې وشول کله چې هغې د خپل پلار په وینا سره سم د ښار په بیلو بیلو دروازو ورننوتل نو د هغه دا احتیاطي تدبیر د الله په مقابله کې هیڅ په کار رانغی خو صرف د یعقوب علیہ السلام په زړه کې چې یوه وسوسه وه د هغې پوره کولو دپاره هغه په خپل وس هر څه وکړل. بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم مالک و خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دی چې د یوسف علیہ السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل رور خپل ځان سره کېنولو او وی ویل چې زه ستا هم هغه رور یم چې ورک شوی وم اوس ته د هغو کارونو غم مه کوه چې دی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الغير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دې اسبابو تړلو نو هغه د خپل سکني رور په سامان کې خپل جام کېښودو بیا یو آواز کوونکي نارې کړې ای د قافلې خلکو تاسو غلی یئ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی راوګرځېدل تپوس یې وکړو ستاسو څه شی ورک شوی دی؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم. د باچا نوکرانو ویل مونږ د باچا جام ورک کړی دی که چا دا راوړو نو هغه ته به د یو اوښ بارغله ورکړی شي دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
د هغه رونو ویل قسم په الله تاسو ښه پوهیږئ چې موږ دغه ملک ته د فساد کولو دپاره نه یو راغلي او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هغه یې ویل ښه نو که ستاسو خبره دروغه ثابته شي نو د غل څه سزا ده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغه ویل د هغه سزا هم دا ده د هر چا د سامان نه چې څه شی راوځي نو هم هغه کس به ایثار کړی شي. زموږ په نزدې خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو هم دا طریقه ده. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف د خپل سکنی رور نه مخکې د هغو د سامان تلاشي شروع کړه. بیا یې د خپل رور د سامان نه ورک شوی شی راوښکو. په دې طریقه موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړو. د هغه دا کار نه و چې د مصر د باچایۍ په قانون کې خپل رور نیولی وي مګر دا چې الله تعالی هم دغسې وغواړي زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دی ویل که دی غلا وکي نو څه د حیرانتیا خبره نه ده. د دې نه مخکې د رور یوسف هم غلا کړې وه. یوسف دا خبره په زړه واخسته خو حقیقت یې هغو ته څرګند نه کړو. صرف یې تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسو په ما باندې چې مخامخ کم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې الله ډېر ښه پوهیږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغه یې ویل ای د اقتدار مالکه عزیزه د پلار ډېر زیات سپین ګیری سړی دی. ته د ده په ځای موږ نه یو کس ونیسه. موږ وینو چې ته یو ډېر ښه نیک انسان یې. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیه السلام ویل دا الله پناه غواړم ابل څوک موږ څنګه نیوی شو چې موږ هغه څوک پریږدو چې موږ د هغه سره خپل شی موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
کله چې هغوی د یوسف نه ناامیده شو نو په خپلو منځ کې د مشورې دپاره یو خواته کېناستل. د هغو نه چې کم مشر و هغه وویل آیا تاسو ته علم نشته چې د ستاسو پلار د تاسو نه د الله قسم او پوخ اقرار اخیستی دی او د دې نه مخکې چې تاسو د یوسف په باب کم زیاتی کړی و هغه هم تاسو ته معلوم دی. اوس خو به زه د دې ځایه هیڅکله لاړ نشم تر څو پورې چې زما پلار ماته اجازت رانکي او یا الله تعالی زما په باب څه فیصله ونکي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده او موږ هم هغه شاهدي وکړه چې څه موږ ته معلوم وو او د غیبو راتلونکي واقعاتو مخنیوی موږ نشو کړی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو دپاره د هغه کلي د خلکو نه تپوس وکړه چې موږ پکې وو. د هغه قافلې نه پوښتنه وکړه چې موږ ورسره راغلي وو. موږ په خپله وینا کې بیخي رښتیني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام ویل خبره دا نه ده بلکې تاسو بیا د ځانه دغسې خبره جوړه کړه. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکم او په ښه شان به یې وکم. داسې لرې نه ده چې الله تعالی هغوی ټول ما ته راورسوي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا د هغو نه مخ واړو وی ویل چې هاي هاي یوسفه هغه په زړه غمونه اخیستي وو او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامنو یې وویل خدای د پاره ته خو تل هم دا یوسف یادوي تر دې پورې چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کې یا خپل ځان هلاک کې. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغه وویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد د الله نه سوا بل چاته نه کوم او د الله تعالی د طرفه چې کومې خبرې ما ته معلومې دي تاسو نه یې خبر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زما خواږو بچو تاسو لاړ شئ یوسف او د هغه رور ښه ولټوئ او د الله د رحمت نه ناامیده کیږئ مه. د هغه د رحمت نه چې څوک ناامیده کیږي هغه کافران وي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک یوسف علیه السلام ته لاړل یعنی مصر ته نو عرض کو چې اې د مصر سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو حقیر شانتي قیمت ځان سره راوړی دی ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات را باندې وکړه الله تعالی خیرات کوونکو ته درجه ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. د دې پاورېدو یوسف علیه السلام نور انتظارونه کو یعنی سترګې راډکې شوې وی ویل آیا تاسو خبر یې چې تاسو یوسف او د هغه ورور سره څه کړي وو کله چې تاسو ناپوهان وئ. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغه حیران شو او وی ویل آیا ته یوسف هغه ویل او هم زه یوسف یم او دا زما ورور دی الله تعالی په مونږ باندې احسان وکړو حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو دا الله تعالی په وړاندې دغسې نیکو خلکو اجر نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغه ویل قسم په الله چې تا ته الله په مونږ باندې فضیلت در بخلی دی او پر اختیا چې مونږ خطاکاران وو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه جواب ورکو نن په تاسو څه ملامتیا نشته الله دې تاسو ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. زئی زما دا کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې یو غوړوئ د هغه بینایی به بیرته ورکړی شي او خپله ټوله کورنۍ ماله راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دا قافله د مصر نه روانه شوه نو د هغو پلار وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسو دا وایئ چې زه بې عقله شوم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کورنۍ خلکو ویل والله ته لا تر اوسه پورې په هماغه زاړه سودایي توب کې غورځېدلی یې. أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیرې راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام په مخ باندې وغوړولو نو ناڅاپه د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسو ته نه وویلي چې زه د الله د طرفه په هغه څه پوهیږم چې تاسو ورباندې نه پوهیږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ټولو ویل
پلارا اوس زمونږ د ګناهونو د بخښنې دپاره دعا وکړه بېشکه چې مونږ قصوروار یو. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. هغه وویل زه به د خپل رب نه ستاسو دپاره بخښنه غواړم، هغه ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. او کله چې دا ټوله کورنۍ یوسف علیه السلام ته ورسېده هغه خپل مور پلار د خپل ځان سره کېنول او خپلې ټولې کورنۍ ته یې وویل ځئ اوس ښار ته لاړ شئ، که د الله خوښوي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسېږئ. ورفع أبويه على العرش وحروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته د ننوتو نه وروستو هغه خپل مور پلار را پاسول، ځان سره یې په تخت باندې اوچت کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول، یعنی احتراما. یوسف علیه السلام وویل دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و. زما رب هغه حقیقت وګرځو، د هغه په ما ډېر لوی احسان دی چې هغه زه د قید خانې نه راوویستم او تاسو یې د صحرا نه دلته راوستی، ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د رونو په منځ کې فساد اچولی و. زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپل حکم ترسره کوي، بېشکه هغه د علم او د حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربا تا مالا حکومت راکړو، ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي. د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکیه همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرستی، زما خاتمه په اسلام باندې وکړه او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه کیسه د غیب د خبرو ده چې مونږ تا ته وحی کوو، کنه نو په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځ کې په اتفاق دا کیسه جوړه کړې وه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. او کته هر څومره وغواړي نو د دې نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې د دینه څه قیمت نه غواړې دا خو یو نصیحت دی د ټولې دنیا دپاره وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون پس مکه او اسمانونو کې ډېرې نښې دي چې د هغو نه دي په مخ اړولو تیریږي خو یو ذره غور هم پې نه کوي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون د دین زیاتره الله مني خو په دې طریقه چې د هغه سره نور شریکوي أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون آیا دی د دې خبرې نه بېغمه دي چې د خدای د عذابونه یو عذاب په دې راشي او یا په بې خبرۍ کې په دې باندې ناڅاپه قیامت رامات شي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تدی ته په ډاګه ووایه زما لار خو همدا ده زه د الله طرف ته دعوت کوم زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لار وینم او زما ملګري هم او الله تعالی پاک دی او زه د مشرکانو نه یم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تانه مخکې چې مونږ کم پیغمبران لیږلي وو هغوی هم ټول انسانان وو او هم د هغو طرف ته مونږ وحي لیږل نو آیا په ځمکه کې په ګرځېدو هغو ونه لیدل چې د دینه مخکیني خلکو څه انجام شو یقینا د آخرت کور د هغو کسانو دپاره ډېر ښه دی چې هغوی د پیغمبرانو وینا ومنله او د تقوا لاره یې خوښه کړه آیا بیا هم تاسو نه پوهیږئ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شو او د قوم خلکو هم دا سوچ وکړو چې هغو ته دروغ ویل شوي دي نو ناڅاپه پیغمبرانو ته زمونږ مدد ورسېدو کله چې داسې وخت راځي نو زمونږ قانون دا دی چې چاته زمونږ خوښه شي نجات ورکوو او په مجرمانو باندې زمونږ دا عذاب د راتګ مخه څوک نشي نیوی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون د مخکینو خلکو په دغو کیسو کې دا عقلمندو دپاره عبرت دی دا څه چې قرآن کې بیانیږي دا قرآن د دروغو خبرې نه دي بلکې کم کتابونه چې د دنه مخکې راغلي دي د هم هغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو دپاره هدایت او رحمت دی
صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.